تاسو ګورئ مونږه ګیس پلانټ جوړ کړلو چې ګیس ډېر مشکله باندې میلاویږي. نو دغه مونږ چوله لګولې ده او په دې بوتل کې مونږ اوبه اچولې دي، په دې بوتل کې پټرول دی. دا مونږ ورته لګولې دی د موټر چې کوم ماشین وي دغه هوا جوړوي. دا به دلته یو تار به د بیټرۍ سره ولګي، د هر سره یو د ګرم سره د دې نه هوا جوړېږي. هوا پیپ دلته د پټرولو ته راشي، بیا د دې پیپ دلته مونږ اوبو ته لګولی دی. دا ګیس چې کوم ځي دا ډایرکټ چوله ته ځي، د دې نه ګیس جوړېږي. دا اوس تاسو ګورئ دلته مونږ دا موټر ولګولو، د دې نه دا ډیپه راځي او اوبو ته راځي. او دلته اوس تاسو وګورئ چې دې نه ایمرجنسي ګیس څنګه تیارېږي. دا تاسو وګورئ هلته موټر ولګوه، دا ولګېدو دی په دا موټر دا ولګ چې څومره د بیټري کې چارج زیات وي نو هغومره به دا ګیس هم زیات لګي. دغه بوتل تاسو وګورئ دې کې هلته نه هوا چې راځي ښه کم قیمت باندې تاسو ته ګیس میلاوېدی شي. دا صرف هوا لګي، پټرول خوري نه.